تازه د افغانستان بانک د پیسو د راکړې ورکړې سیستم د برېښنایي کېدو خبر ورکړ. دا چې څنګه نور جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په دې وروستیو کې د افغانستان بانک د برېښنایي بانکوالۍ د دودولو په هڅه ټینګار کړی دی ترڅو د هیواد په اقتصاد کې د شفافیت او اسانتیاوو نوي معیارونه رامنځته کړي. دغه بانک په ځانګړي ډول د لویو تجارتي هټیو، د تیلو پمپونو او هغو ځایونو کې چې فزیکي پیسې په لوړه کچه راکړه ورکړه لري د دې سیستم د پلي کولو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې له پخوا راهیسې د نقدو پیسو پر کارولو زیات تکیه کیږي. د افغانستان بانک چارواکي وایي چې د نقدو پیسو د زړښت او ویجاړېدو په مخنیوي کې د برېښنایي بانکوالۍ پلي کول یو مهم ګام دی. دوی باور لري چې که دا سیستم په پراخه کچه پلی شي نو د افغانۍ په فزیکي ویش کې به کموالی رامنځته شي او له دې سره به د خلکو لخوا د پیسو انتقال په اسانه او خوندي ډول وشي. د برېښنایي بانکوالۍ له دودولو سره به د راکړې ورکړې پروسه اسانه شي په داسې ځایونو کې لکه لوی تجارتي هټۍ او د تیلو پمپونه چې ورځني جریان یې په لویه کچه پیسې ته اړتیا لري. دا سیستم به نه یوازې د ګټې اخیستنې پروسه چټکه کړي بلکې د غیر رسمي اقتصاد وده به هم مهاري کړي. د برېښنایي بانکوالۍ د پلي کولو بله ګټه دا ده چې د پیسو په انتقال کې به د وخت او لګښت د ضایعاتو مخنیوی وشي. همدارنګه په لویو بازارونو کې د برېښنایي پیسو کارول به خلکو ته دا توان ورکړي چې په اسانۍ سره د خپلو مالي چارو څارنه وکړي او د لوړې تبادلې نرخونه وڅاري. د افغانستان بانک وایي چې د فزیکي پیسو په کارولو کې زیاتوالی د دې لامل ګرځي چې د پیسو د زړښت او له منځه تللو وده وشي. د نوټونو زړښت د دې لامل کیږي چې هر کال زیاتې زړې او د بیا کارونې وړ نه پیسې بیرته بانک ته راشي، بیا چاپ ته اړتیا پیښیږي. دا پروسه د افغانستان بانک لپاره زیات وخت او لګښت اړتیا لري او د اقتصاد په نورو برخو کې هم اغیز لري. د برېښنایي بانکوالۍ پلي کولو سره نه یوازې د دې ستونزې کچه ټیټه شي بلکې د زړو پیسو چاپ او تبادلې لګښتونه به هم کم شي. د افغانستان په اوسني حالات کې د برېښنایي بانکوالۍ لپاره څو مهمې ننګونې شتون لري. د دې سیستم د رواجولو لپاره تخنیکي زیربناوې لکه د انټرنیټ باثباته لاسرسي او د برېښنایي تادیاتو شبکې به په پراخه کچه اړتیا ده. همدارنګه د خلکو پوهاوی او د برېښنایي سیستمونو په اړه زده کړه د برېښنایي بانکوالۍ پلي کول ګړندي کوي.